په پاکستان کې د ټماټرو د نرخ زیاتېدو سره ناوی هم د ټماټرو زیورات په غاړه کړل. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول بروغ جوړ یاستئ. دوستانو یو ډیر حیرانونکی خبر در سره شریکوم او بیا در سره دغه ویډیو هم په اخره کې شریکوم، نو په دې هیله چې دا ویډیو تر اخره وګورئ چې پوره قصه څه ده. خو د هر څه نه مخکې زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. په پاکستان کې ورځ تر بلې د سبزیجاتو په ځانګړي توګه د ټماټرو په نرخونو د زیاتېدو سره خبره دې ته ورسېده چې اوس خلک په ودونو کې ناوې ته ټماټر او نور سبزیجات اخلي. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د ټماټرو د نرخونو زیاتېدو سره یوې ناوې ته په واده کې د هار او نورو زیوراتو د اخیستو په ځای د ټماټرو نه جوړ شوي هارونه اخیستل شوي دي. دغې ناوې ویلي دا یې ښه وګڼله چې په خپل واده کې د ټماټرو غوږوالۍ او د هار په ځای د ټماټرو جوړ شوی هار غاړې ته واچوي، او دا یې ځکه وکړل چې وایي حکومت باید د دغې ستونزې هواري ته پام وکړي او نرخونه یې کنټرول کړي. اکثره وخت په ودونو او نورو مراسمو کې ناوې ته سره زر، الماس او نور زیورات اخیستل کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې یوې ناوې ته د واده په مراسمو کې د سرو زرو او نورو جواهرو په ځای د ټماټرو زیورات اخیستل کیږي. په یو ویډیو کې دغه ناوې له خبریالانو سره خبرې کړي او ویلي دي چې سره زر خو هسې هم قیمته او اوس ټماټر او نور سبزیجات هم قیمته شول. دغه ناوې وایي چې د کورنۍ لخوا ورته 3 بکسه میوه‌جات او سبزیجات یعنی ټماټر هم اخیستل شوي دي. دغه ناوې په خپلو خبرو کې وویل دا چې نن ما ولې د ټماټرو څخه جوړ شوي غوږوالۍ او غاړې ته هار اچولی، له دې کبله چې سره زر خو هسې هم قیمته و، اوس دا د ټماټر او نور سامان یعنی سبزیجات هم قیمته شول. تیره هفته په پاکستان کې د ټماټرو قیمت ډیر لوړ شوی دی او د 1 کیلو د ټماټرو بیه د 250 نه تر 300 پورې کیلو ته رسیدلې ده. په پاکستان کې د ټماټرو د قیمتونو لوړېدل له هغې وروسته مخې ته راغلل چې پاکستان د ایران، افغانستان او هندوستان نه د ټماټرو په وارداتو بندیز ولګو. په پاکستان کې د ټماټرو قیمتونو لوړېدو سره غلو هم د ټماټرو غلا ته مخه کړې ده. د تیرې هفتې په یو رپورټ کې پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د ټماټرو کروندګرو او بزګرانو د خپلو کروندو ساتلو لپاره ځانګړي ساتونکي ګمارلي دي. دوستانو دا یو ډیر حیرانونکی خبر چې تاسو سره مو شریک کړ. که تاسو غواړئ چې دغه ویډیو وګورئ چې دغه ناوې نور څه ویلي دي، نو په لومړي کمنټس کې تاسو دغه ویډیو کتلی شئ. که غواړئ تاسو ته نور هم دغسې معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو له حالاتو نه خبر شئ، نو دا چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.